ابو بکر او عمر ته منافقین وایي دغه په خدای قسم لکه بایډن داسې کافران دي الله بنده نو خو تعالی کوم ځای کې منافقین دي الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم درته وایي دا منافقین دي وستا په خپل خپل مسلمانانو وویل چې هغه منافقین ول او امام صادق علیه السلام وایي چې ابو بکر او عمر دا الله او صحیح سند سره الله جل وعلا رسول الله ته ویل چې دوی بلتان ورسره خلیفګان جوړیږي وس منافقین ورته وایي که د مسلمانانو رهبران خلیفګان امامان جنتیان ورته وایي زه تا نم دغه پوښتنه کومه دا تا چې کوم ماته کوم پاراګراف راوښود دغه ته منې دا دې خدای غیر کړي ګوره یو داسې وایي چې نه دین منم نه اهل بیت منم نه اسلام منم یو چې دا میتاله کتابونو میتاله مذهب نه دا ته څه وایي چې زه دغه کوم هغو نه مې درته ثابت کړه ته ماته د اهل بیتو یو صحیح سند د ما په کتاب کې راوښی یو روایت دی ما دا ځان ترې قربان ده ځان مې ترې تر اهل بیتو قربان ده لیکن داسې ډوزي منافقت موږ نه کوو لکه دا تاسو چې د اهل بیتو خبره تاسو زه کنه په اهل بیتو په لاره خو تاسو نه روان کنه اهل بیت خدای اوس درته وایي چې ابو بکر اول خلیفه ده زه منم که ته منې اهل بیت څوک مني زه منم ما خو چې چېرته کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا وینا کړې تاسو ته زه اهل بیت او قرآن شریف پرېږدم چې مطلب لکه دا مه پرېږدئ بیا راغلی چې قرآن دغه مې درته پرېښې ده ته کله په قرآن ایمان لرې خو وایي چې قرآن له مهدي علیه السلام سره ده اوس که په دغه ځای کې راټینګ کړم دغه روایت چې قرآن مې درته پرېښې کوم قرآن هغه له مهدي سره سیده که د مسلمانانو سره سیده دغه یو قرآن دی نو قرآن خو شل ځایه نه دی نو د تا په کتابونو کې خو په سلو کتابونو کې به درته وښیم چې اصلي قرآن دا قرآن نه ده اصلي قرآن له مهدي سره ده تی منې چې مطلب دا صحیح قرآن نه ده ته اهل بیت منې خدای دې غر کړ زه د تا کتابونه له سره ټول مذهب دې نه منم ته بیا ما ته وایې دا خبره ته منې زه وایم قرآن وایي څوک چې په دې قرآن کې شک وکړي هغه کافر ده دا چې ما ته کوم څه وښودل دغه ولې منې دا خو د تا دپاره حجت دی او شندبه خو ته وایي د ما کتابونه اهل بیت دا د تا دپاره حجت دی د ما دپاره خو بخاري حجت ده د ما دپاره مسلم حجت ده د ما دپاره سنن ابي داود ترمذي ابن ماجه وغیره وغیره دا د ما دپاره حجت دی زه تا کتابونه څه کوم نو دا خو اهل بیتونو نقل شوي دي نو خو هغه نه منې کنه اهل بیتونو خو همدام نقل شوي دي چې وایي قرآن وله زره آیاته ده مني وله زره آیاته قرآن چیرې ده ولا زرايات په کوم کتاب کې دي مونږ ته پته نشته دغه په مرآت العقول کې صحیح روایت ده امام صادق علیه السلام وایي چې کوم قرآن پر رسول الله را نازل سوی کان 17,000 آیه ولا زر آیاته دا ولا زر آیات قرآن وشيري دي تا په شپږ زر آیات قرآن ایمان ده کړي په ولا زر آیات قرآن ایمان ده دا چې کوم موجوده دی په دا باندې نو هغه امام دی دروغ وایي نو زه خو علم د هغې خلکو سره ډېر دی مونږ خو علم نه دی کړی یعنی د هغو خبر هم په حق ده د تا خبر هم په حق ده نه نو زه خو دا موجوده قرآن منم چې مطلب مونږ لوستی دی والحمدلله او هغه کتاب هم منې چې وایي وله زره آیات د هغه روایت هم منې نو ما خو نه هغه کتاب لیدلی دی او نه هغه روایت ما پړاو کړی دی صحیح ده په هغې باندې دا زه درته پړاومه کتاب دې درته ښایي مرآت العقول 22 جلد 555 صفحه ده او روایت هم صحیح ده ما ته دغه علم نشته دی چې څو آیات دی خو زه چې دا کوم موجوده قرآن د الله رالیږل دی دا منو اوس خو د علم درته حاصل سول چې هغه وایي وله زره آیات ده هغه خبره منې که نه منې دومره ووایه الله وای ذلك الكتاب لا ريب فيه په دې قرآن کې شک او شبهه نسته الله وای انا نحن نزلنا الذکر وانا او د تاسې کتابونه وایي چې نه هغه اصلي قرآن له مهدي سره چې کله له غار نه راوځي هغه به دې باندې راوړي او ټول قرآن مکمل به راوړي غیر زه دغه عقیده کې نه یم که نه دغه عقیده زما نه ده هغه کتابونه چې تا دغه خبره کړي دروغ ویلي که رښتیا ویلي نو اوس دروغ هم څه ووایو چې دروغ ویل او که حقیقت یا به قرآن رښتیا وایي یا به د تا کتابونه مذهب رښتیا وایي قرآن وایي چې د قرآن رښتیا دی نو د تا کتابونه دروغ وایي ما نه دي کتلي دا کتابونه زه خو اصل کې مطلب زه درته ښایم اوس مې درته وښودل لسګونه کتابونه به دې درته وښیم اوس به دې سترګې در روڼې کړمه یا به قرآن انتخابویې یا به د خپل مذهب انتخابویې دوه خبرې دي
کدی خپل مذهب انتخاب کړل نو په قرآن د له لاسه ورکړل، کدی قرآن انتخاب کړل خپل مذهب د له لاسه ورکړل. ته اوس د اور او د اوبو په منځ کې راغلی یې. زه په قرآن عقیده لرم، زه په کتابونو، زه ستاسو په بخاري هم نه منم او په پرېږده د ما کتابونه مې نه دي در باندې منلي، خپل دې درته ښیم، خپل 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 خپل. که زما په عقیده شي نو زه د قرآن شریف نه او د اهل بیتو نه علاوه او د صحابو نه علاوه زه یو کتابونه مې نه منم. دا ټول منګړت مخلوق دی، دا صحیح نه دي. څه ځای کې څه لیکلي، څه ځای کې څه لیکلي. الله اکبر الله. یعنی د تا دغه کتابونه د تا د مذهب منګړت جوړ شوی دی. الله سره د بخاري سره د امام داوود دا ټول چې کوم د ما خواته مر راځه، د ما خواته مر راځه، د ما خواته مر یو د نرسه خپل ځان د نر ثابت کړه، بیا د بخاري خواته راځه، بیا د مسلم خوا. د بخاري بچی درته ناسه، زه چیلنج درکوم د بخاري یوه خبره د اسلام او د قرآن او د دین او د دې خلاف ثابته کړه، د مسلم او د بخاري. نرسه انتقاد ور باندې وکړه، نرسه نیوکه ور باندې وکړه، نرسه سوال ور باندې وکړه. د بخاري بچی درته ناسه، د مسلم بچی درته ناسه، لیکن داسې نه ده لکه د تاسو چې وایي دا منګړت د له ځانه جوړ شوي. ورځه په خیر، خو دا زه درته وایم چې عقل په ځان کې پیدا کړی چې د تاسو دا کتابونه چې لیکل شوي دي دا د اهل بیتو په نامه لیکل شوي، دا د اهل بیتو دین نه ده، دا د اهل بیتو مذهب نه ده. زه په خیر ښه ورځه. اوکې صحیح ده. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. په کار خدا واسه توبه دې کړې وای دی الله بنده وکي. زه په خیر وکي خدای وای که زه اهل بیت نه منم زه به څه شی یم چې له اهل بیت نه مې روایت ورته راوړل په تیښته بریاله شو. بالکل هلې ملګرو کوشش وکړئ راویښ دا شیرینګ در سره 15,000 ته ورسوي ویدې کېږئ ما هلې ماشاءالله. دلته یو بیا قل لیکلي دی وایي ته په زور کافر کوې. نه زه په زور نه کافر کوم، زه کفر درته ښکاره کوم. خدای دې تاسو انصاف درکړي. ته چې کله ډاکټر ته ورشې مریض یې بلا وهلی یې او مړ کېږي او ډاکټر ته ورشې چې مریض یم دوا راکړه، هغه ډاکټر دې مریض کوي که دې مرض درته ښیي؟ څه شی درته کوي؟ دا بعضې دا جاهل او احمق او له دین ناخبره که تاسو خیال کړی وي دا ما ته وایي ته خو دغسې کوې. ګوري اوس مثلا د دې مثال می بار بار در کړی ده. اوس مثلا د ما په لاس کې دا ریموټ می په لاس کې ده، دا خراب شو. زه مستري ته وړم، کله چې مې مستري ته یوړل مستري ته وایم چې د دې کې څه مشکل ده. مستري ما ته وایي چې په دې کې دا بټنه خرابه ده، دا بټنه خرابه ده، دا بټنه خرابه ده. آیا زه اوس په دغه وخت کې په مستري نیوکه کولی شم چې دا تا خراب کړل؟ نه کاری شي. همدغه جاهل ته وایم چې دا چا دا خبره کړې وه میوټ کوي ما که چا میوټ کړی خلا. آیا په دغه وخت کې چې زه دغه مستري ته وایم چې دا تا خراب کړل زه به احمق یم که به ویښیار یم، زه به جاهل یم که به پوهه یم؟ یالا بندگانو کله وخت کې چې زه یو شی خراب شي مستري ته یوسم هغه مستري نه خرابوي، هغه مستري خرابي راته په ګوته کوي. نو کله وخت کې چې زه د دغه خلقو هغه د کفر خبرې درته ښکاره کومه دا دوی دی همدغه شی خو فقط هغه بعضې شیان مې درته ښکاره کړي دي. سرمخلاص و که خلاص نه سو؟ بالکل قاری صاحب. سید امیر مهرباني مایک مخلاص ته. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بختیار علی ته کنه بختیار علی مایک مخلاص. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زه سنی مسیح ستاسو را خبرې اورم. نوم څه معیاري دی؟ قدرمن دفاع کړې وه یا د تا د عزت د دفاع کوونکو تر څنګ یو ورځ درېدلی وم، یا د تا د ناموسو د صحابو دفاع یوه شپه مې ځان ستړی کړی و. نو دلته خبره یعنی سړی یقینا خفه سي په دې خلقو باندې. دا هر یو سي راغلی دا دلته په دې کې به زر داسې خلق وي چې هغه په تا انتقاد وکړي، په تا نیوکه وکړي، په تا ټاپه ولګوي، د تا د توهین او د سپکاوي کوشش وکړي. دلته خو ټول هماغه خلق نه دي چې له هغوی سره د یو خروار ایمان خاوندان وي.
او په دې کې اکثریت خو د دوی والا دي نه، هغه ناس وي چې تو درې خو راسې دلته علمي میدان کې علمي خبره وکړي، په کتاب خبره وکړي، راسه د ما په کتابونو اعتراض لري، سوال لري، نیوکه وي، راځه په خیر میدان ته څه مخکې سره. نو الله دې رحم وکړي، خدای جل وعلا دې رحم وکړي. دا اوس ګوري له دغه کس سره د موږ بحث په دې باندې چې څوک لږ ایمان او غیرت لري هغه ور باندې پوهیږي، او کوم شی چې عقل لري چې دا کتاب خو د ما ده، د ما کتاب را تخي، د ما کتاب را تخکاره کوي، د اهل بیتو نه خبره کوي. نو دلته خو الحمدلله ډېر داسې خلق دي چې د پردې شاته ناست دي. څه شي ته ناست وي پردې شاته، هغه ګوري، حقایق ګوري. الله دې د ما او د ما مخلص ملګري، الله دې د ما هغه مخلص ملګري، الله دې په قبر کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم، په صراط دی رسول الله صلی الله علیه وسلم، په محشر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم، شفاعت دی دوی نصیب کړي. هغه مؤمنان چې مخلصه صادقه رښتونی مؤمنان دي، بل څوک نه. په خلا ځکه حق دی دوی ده چې دا دعا ورته وکړلی شي. الله دې حشر دی رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم له صحابه وسره په ورځ قیامت دی هغه مؤمنانو وکړي چې د دین سوچ او فکر ورسره، د دین سوچ او فکر ورسره. راځي په خیر، راځي مهرباني مایک خلاص کړئ. راځي حسین خان مهرباني مایک مخلاص کړئ. سنگر تاسو مایک خلاص. دا اوس ګوري درې زره کسان په دې 3000 کسانو کې د موږ د لایف ریپورت پورته روان ده. یعنی په کار خدا وسخ کته راغلی وي، ښکته راشي نه پورته پسې روان، ځکه هغه په ګروپونو کې اچوي، همیشه په ګروپونو کې غورځولې ریپورتونه یې ور باندې. نو دلته سراسي د مایکونه کله وخت کې سلایف هم دغه سوي او پوهه سي ور باندې چې قصه یې خراب وي، دغه وخت ورکوي وي و دقیقه څوک د مهرباني وکړه. اله افغان دغمانه سنگر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قاری صاحب تاسو لیدونکو ته ټول ته وعلیکم السلام. سلامونه کوم. قدرمن سي والا سي قاری صاحب سودم لا ګوري ډیر بختور خلک دی، بیا په دسي او وخت کې په دسي او دا د ټیک ټاک یو حال روان ده سي وګوري. قدرمن سي د ما موضوع نن پاته ده، ما خو ویل منځبه یو عقیده دي دوی درته وخیمه، هغه خبره دغه کس سره بلې خواته لاړله، خو ان شاء الله درته نیت مې چې دغه یو عقیده یې زه تاسو ورته وښیم، که مو خوښه وي دغه بل کس څوک ته دا راغلی سي دا پوښتنه ځینې وکړي. ذوالفقار حسیني مهرباني مایک مخلاص کړئ، په لنډ ټکي پوښتنه وکړئ. السلام علیکم، جوړ بخیر شیخ. مهرباني وکړئ. وعلیکم. زه شیعه یم، زه وایم چې په شیعتوب کې څه ګناه ده چې ته په شیعګان لګېږې؟ په صحابهو کې څه ګناه ده چې تاسې شپه ورځ توهین کوئ؟ چا توهین کړي؟ صحابهو توهین چې وکړي هغه کافر دي. الله اکبر. مسلمانانو واموریدل د صحابهو توهین چې وکړي څوک ده؟ کافر دي. کافر ده. د تا په سلګونو محدثینو مراجعو د صحابه و توهین او سپکاوی کړی ده. کافران دي. نو پاتې دي چې ودې بسره نو چې د تا ټول کتابونه کولینی، مجلسی، عاملی، حر العاملی، نو ټول د اسلام نه وایسته، نو در پاته څه شي سو؟ نو بیا خو د شیعه او مذهب له منځه لاړل ودې زړه سره. ګوره اوس شیعه چې دی د اهل بیتو احترام کوي. کوم کتاب دی منی؟ بحار الانوار منی دی مجلسی؟ بحار الانوار یا نه منم. کافی منی؟ یا تر ټولو معتبر کتاب دی مذهب کافی ده. نو کوم کتاب منی؟ زه قرآن شریف منم، د الله رسول منم، څلور خلیفګان یې منم، اهل بیت منم، نور زه دا کتابونه نه منم. بخاری منی؟ بخاری شریف، مسلم شریف دا منم. دا خو بیا تو سنی یې که شیعه یې؟ زه شیعه یم.
چې دا څوړ شی کافي نه مني د تاسو معتبر کتاب د اهل سنت معتبر کتاب بخاری ته نه مني. تا ویل میراث الحقول ولا زرايات یعنی دغه دي هغه زما په نظر به 1400 آیات دي د قران شریف یو سل 14 د امام صادق علی السلام نه روایت راوړي روایت هم صحیح د سوی ولا زر آیات ده. نو خدا خو غلط نسو ولا زرايات نو خو د تا په مذهب کې د تا ته وای ته ولې په شیو په سیبه د خبره کې دی الله باندې زه خو د کتاب درته خیم زدا د وای ولا زر آیات د قران د تا امام صادق علی السلام وای او روایت هم صحیح ده. دا خو غلط دی د قران شریف آیاتونه خو دومره نه دي نو هغه خو 4300 دي. نو چې ته خپل غلط ورته وای نو بیا ماته ولې وایې دا ولې پرېږدي دا وای دا ول دي د خلق راوستلي ته کافر ورته وای زم کافر خو د الله بنده خدا زه ته وایم د زړه سره زه ته وایم الله جل وعلا وایي چې ذلک الكتاب لا ريب فيه په دې قرآن کې شک او شبهه نسته او د تا په زرګون یعنی په لسګونو ملایان دی وایي چې دغه قرآن چې ده په دې کې شک د صحابه او لاسوهنه پکې کړي ده او هغه اصلي قرآن له 12 امام مهدي علیه السلام سره ده. لا استغفر الله دا په ژوند څوک نه وایي. آیا دا خبره چې څوک وکړي دا کفر ده که نه ده؟ کفر دی سوچ پوچ نو خلاص نو بیا ما ولې ملامتوي چې تی خپل ورته وایي چې کفر ده نو بیا ما ولې ملامتوي؟ ودې نه ملامتوم ته ګرده جمع شیګان ته وایي چې دا کافرین دي دا دغه دي خو په شیګانو کې هم داسې ده چې ودې زړه سره تاسې له یو اهل سنت والجماعت سره بحث لري یا خبره ورسره کوي د هغوی په بنیاد په کتابونو باندې به بحث ورسره کوي په عقایدو باندې که به په یو فرد باندې بحث ورسره کوي پر عقایدو پر عقلی دلیل نو د تاسو عقیده دا ده له ضروریاتو د شیعه او له مذهب نه دا ده چې دغه قرآن تحریف سوی کتاب د درته وي خیمه د تا کتاب نه هغه ما نه دي مطالعه کړي زه خپله مسلم شریف او بخاري شریف او دغه حدیثونو د حضرت ودې الله بندنو بیا خو وایي چې زه الحمدلله اهل سنت والجماعت یم صحابه منم اهل بیت منم په قرآن ایمان لرم نو بیا در پا تا خو دا ټول کتابونه وایي چې دغه قرآن عظیم شان او بیا تاسې صحابه مني ابوبکر عمر عثمان مني ته شیعه نه یې تا ته خپل شیعه وایي چې وایي دا شیعه نه ده ته شیعه هغه وخت کې کېدلی سي چې ابوبکر عمر عثمان نه انکار وکړي ته شیعه هغه وخت کې کېدلی سي چې له ام المؤمنین عایشې رضی الله عنها انکار وکړي بیا ته شیعه جوړېدلی سي. اوس ما خپل نوم ایښی دی ذوالفقار حیدري حسیني زه دغه یم ذوالفقار نه مو قربان کړی له حیدر نه مو قربان کړی له امام علي نه مو قربان کړی له امام حسن نه مو قربان کړی هغه د موږ وو د موږ دی د موږ روح دی د موږ دا سترګې دي الحمدلله موږ هم د داسې نه دي چې ستاسو دي زموږ د اسلام د ټولو مؤمنانو دي د تا سره د تا په اصولو عقایدو غږېږم ودې زړه سره د تا معتبر کتاب الکافی کتاب دی هغه وایي چې دغه قرآن چې ده دا چا چې الکافی کتاب لیکلی کلیني صاحب دی تاسو تر ټولو لوی محدث ده د هغه عقیده دا ولې چې دا قرآن عظیم شان تحریف سوی کتاب دغه میراث الحقول دغه 10000 آیات چې ویل دا چا ویل دي کوم مذهب کې ویل سوی دي د تاسو په شیعه او په مذهب کې 12 امامه او په مذهب کې دا خبره کړلې سوی کم امام یې کړی ده امام صادق علیه السلام ته صادق علیه الصلاة والسلام باندې زی په خپل هغه د ما ده د تعالی کتاب نه منم هغه د ما ده زی خپل کتاب نه منم الحمدلله موږ هم منو بیا دا غلط بیا بیان چاپس کړی چې 10000 آیات په قرآن کې دا زه تا وایم د زړه سره چې ته وایې چې غلط خو زه وایم چې تا دا کتابونه ټول غلط لیکلی سوي د اهل بیتو په نامه باندې بیا ضرورت درته څه شي ضرورت درته څه اوس مثلا زه له تا نه یوه پوښتنه وکړم له تا نه زه یوه پوښتنه وکړم د قرآن شریف کاري صاحب د قرآن شریف مکمل 114 سورته سوله صحیح سو 114 آیات 1400 دا آیات سوله دا سورتونه سوله دا مکمل قرآن کریم دی چې پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې ستر پیشوا د مسلم المؤمنین و د ټولو مګر په دې په څوک خلاف وای کافر دي سوچ پچ کافر دي ولی اولین دی اخرین دی خدای قسم دی الله په ذات قسم دی تا اکثریت محدثین و مراجع و فقها علما دی وایز دا قرآن اصلي قرآن نه ده
وای که په صورت د محمد نه وای پیدا کړی به خدای نه وای دا دنیا کل جهان د محمد په مخ پیدا سو محمد دې د تمام جهان پیشوا شنو ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ان شاء الله تسوق دغنكي وعائشه رضي الله عنها دي رسول الله بيده الله جل وعلا ويدي مؤمنان ومور ده تدي لدي خپل شاو خټول شی ونه پختنه وکړه ورته عائشه رضی الله عنها دي مور ده خود به مور ولي نو خو هغه په قران کریم کې راغلي نو دوی قران نه مني خلاص الحمد لله اهل السنه والجماعه دي درته مبارک دي نظر سره مبارک خو کاری صاحب دا وایي ډېر بخښنه سره دی ورور زما ګمان ده چې د صرف یو شی د پاره چې ځان ته وایي هو خیر ذو الفقار حیدری صاحب الحمد لله الله پاک دې دغه پاک عقیده درته مبارک کړي نور ته د ضرورت نه چې ترې دي خلکو سره پاتې ترازو اسلامي دغه مذهبونه چې امام اعظم رحمت الله علیه چې موږ ته ویل سوي وو امام احمد مالک امام حنبل امام جعفر صاحب دا څلور مذهب یعنی دا صحیح روان دي د قران کریم سره خبره خلاص نور څه وکړل کدي ونه کړل کری قسم په خدای دې ته اوس مو د کوناټه والله کبلی خواته لاړلې په خدای قسم کبلی خواته لاړلې امام علي دې قسم وکړل کدي ونه کړل ادم ته اوس دې موږ ګل څه کوي دې موږ زړه څه کوي دلته دا ګفت څه کوي دې دغه سوځولې دي هغه بابل چیرې دي تکبیر غوږ لاړ مسلمانانو نه دا ځای ولا که پرېږدم کامره مې غټه کړي مسلمانانو ورونو ټولو مسلمانانو دا الکافي کتاب ده الكافي دي دوی معتبر کتاب الكافي عام شيو دغه کسي وسراغ لوي دي امامي په امام علي قسم وي او تاسو په امام حسين په ټولو قسمونه کوي دي تاسو معتبر کتاب د وسراسه په امام دي فیصله در سره کوي بیا ما ته ونه وایي چې موږ ته ولې شریک وایست دا الكافي څوارلسم جلده او فروع الكافي دغه فروع الكافي څوارلسم جلد وسوى اتتسلويك صفحة بابي راوڑي دا سي قسم دي انسان ندروا مگر پيو الله باندي باب انه لا يجوز ان يحلف الانسان الا بالله عز وجل وسوق نو آیا انسان په بل څه قسم اخیستلی سي فقال امام باقر علیه السلام راته وویل ان لله عز وجل ان يقسم من خلقه بما شاء و امام راته وویل معصوم امام ورته وایي چې اوس ګوره وی ویل سي الله جل وعلا سي په هر مخلوق قسم اخلي ورته جائز ده وليس لخلقه ان يقسموا الا به او دی مخلوق دی پاره دا وی روان نه دسی له الله نه بغیر په بل چا قسم واخلي خاوسو ګوري لاندې بل روایت عن ابي عبد الله عليه السلام ګوري یو امام باقر عليه السلام بل امام ابي عبد الله صادق عليه السلام قال لا ارى ان يحلف الرجل الا بالله دی انسان دی پاره دا په کار نه دسی له الله نه بغیر په بل چا قسم واخلي اوس به یو بل خبر را واخلم بل خبر را واخلم دا مرآت العقول ده روایتم صحیح ده خو زه به د دوی د ملا خبره درته راواخلم چې ځکه دوی د امام خبره د ملا له خولې نه اوري چې هغه څه ورته وایي مسلمانانو دا کتاب المقنعه یا المقنعه د شیخ مفید د دوی لوی سړی د شیخ مفید ده اول جلد ده 554 صفحه ده
باب الايمان والاقسام لاندې وګوري ولا يمين عند آل محمد الا بالله عز وجل. دی اهل بیتو په نسبت باندې لا الله نه بغیر په بل چا قسم نسته واسمائه الحسنى دی الله په نومونو ومن حلف بغير الله من اسماء الله تعالى چاسل الله نه بغیر دی الله له نومونو نه بغیر فقد خالف السنه ويمينه باطل. دی اهل بیتو دی سنتو دی رسول الله دی سنتو مخالفت کړی وي او قسمی باطل ده. لیکن دلته زه تر ټولو هغه خطرناکه خبره درته وکړم. څه شی درته وکړم؟ مسلمانانو عوالي اللآلي ابن ابي جمهور دا د دوی کتاب ده دریم جلد ده 444 صفحه ده. مسلمانانو لدين زكي وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله. څوک چې قسم کوي په بل چا به قسم نه کوي په الله به قسم کوي. امام باقر عليه السلام وای ليس لخلقه ان يقسموا الا به وقال صلى الله عليه وسلم. امام صادق عليه السلام وای الله نه بغیر په بل چا به قسم نه کوي. رسول الله وای سلات تاسو په خپل پلرونو او په نورو خدایانو باندې قسم مکوئ او تاسو چې کله قسم کوي په الله جل وعلا باندې په صداقت سره قسم کوي. لیکن دلته راسیه وسوګوري وروي عنه صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام روایت ده انه قال نبي عليه السلام من حلف بغير الله فقد اشرك. چاسل الله نه بغیر په بل چا قسم وکړل دا مشرک سول. حیدر صاحب ایمان دی بیرته تازه کلمه دی وایي دی تا کتاب ده وفي بعض الروايات فقد كفر بالله. چاسل الله نه بغیر په بل چا قسم وکړل دا کافر سول په الله باندې. دا دی بل کتاب. یا الله بنده ای عام و غیرتمن و شی وسی عقل لري شعور لري دی الله خاطر وکړي والله بالله سزدا تا دی اهل بیت خبر دی تعالی کتاب نه کوم. په دې اړه باندې تقریبا ډیر کتابونه دي کدا روایتونه زوز درته خیمه دي امامانو له اهل بیتونه. دلته راسي وای دی ما دي په امام علي قسم. امام علي اهل بیت درته وای دا سړی کافر او مشرک دي تا په کتاب کې دی ما په کتاب کې نه راس دي ځان چاره دی وکړه دا پرېږده سی وای پلانې تاسو خو دا ټول عمر الحمدلله تا بل ورځ په امام علي دی قسم وکړل سي هغه واجد عباس نه دا واجد عباس هغه ورته ویل چې قسم په الله زدي باډه چینار دی بن شریف په نامه منطقه ده کدي بن شره ده کدي غزاي